لکه یو صفت په ښځو کې بد اخلاقي ده، وایي توبه وباسه. بد اخلاقي په ښځو کې د سړو په نسبت، سړو کې هم شته، په ښځو کې نیکان هم شته، شکر دی، دیندار هم پکې شته، او اکثریت پکې بد اخلاقه ده. په لږه خبره کنځل، په لږه خبره پیغورونه، په لږه خبره خیرې، خاوند ته خیرې کوي که نه کوي؟ چې لږه خبرې خاوند ته که مخ په مخ ورته نه کوي، په شیشه ورپسې تنور ډبوي. دا تنور ډبول په شریعت کې نشته. زه به شیرجان ته شکر وباسه چې د غم خلاص وي. تا به ډب نه ورکړې چې هغې به په دا مازدیګر به یې پکې اړی والی، ځکه تا ته خو ونه ښکارېده او ته ورته ښکارې. بد اخلاقي ډېره زیاته ده پکې. خیرې کوي. رسول الله مبارک فرمایي و یو ښځه زوی ته خیرې وکړي چې خدای دې مړ کړه، نو چې دا زوی بالغ شي او لوی شي زلمی شي نو الله یې مړ کړي. نو دا ښځه سر ته ناستې چغې وایي یا خدای زلمی بچی دې راله مړ کړه. الله وایي دا ستا هغه خیره وه چې دې ورته کړې وه، خو هغه وخت میوه کچه وه، کچه میوه څوک نه شو کوي چې پخه شي چوکۍ، نو چې دنه پخه شوه مې شو کولی. په لږه خبره خاوند ته خیرې، بچو ته خیرې، جګړې، خواښې د انګور سره جګړې او انګور د خواښې سره جګړه. په واده کې ګډېږي بوډۍ په واده کې دونه نکري دي پورې کې چې نکري دي شاټ شي په بجټ کې دونه پورې کې. او د واده په څلورمه پنځمه ورځ انګور پسې کوتک راغېستې او زوی ته به لګي، انګور ته به یې لمسئ. ای بوډۍ نیک بختې ټولې داسې نه دي، ښې پکې شکر نشته، خو بعضې پکې داسې شته. نیک بختې دا د بل چا لور ده، ستا کور ته یې راوړه، تا راوسته، نو دې ته د لور په نظر وګوره. دا ستا لور ده، په خپل زړه لاس کې ده چې ستا لور سره د هغې خواښې ظلم کوي، نو ته خفه کېږې که نه خفه کېږې؟ نو پردی لور سره ولې ظلم کوې؟ نه، خاوند که چې د پټ سجده کیله مالټه راوړي او دې ښځې له ورکړي او دا د دروازې مخې ته پوستکي وویني یا د ام بین پې ولګي، وای اوس د ښځې شو که نه؟ او د ښځې بني څه وی؟ دا ښځه چا ته ناسته ده په دا کور کې؟ هم دې خاوند ته ناسته نه؟ هغه چې څوک راشي د بار نه بوډۍ ورته لګیا شي، نو د سر نه خپو پورې د خپل زوی هغه او د انګور هغه پرتوک ورته وباسي، غیبتونه ورته څه. او که ګاونډیانو کره لاړ شي هغوی وله پیالې چای پخه کړي، تپوس دې وکړي انګور دې څنګه ده؟ وایي خورې نو لاسونه به مږي. بس مونږه ختم شو او ښځه غشتې ده زوی مې او ډېره ګز جبې ده. دا ظلم، دا د ښځو عادت، دا غیبتونه، دا ستینګور ده. دې ته د لور په نظر ګوره، ګناه مه کوه. او لور له انګور له هم پکار چې خواښې ته د مور په نظر ګوري. یو لاس ته ګورې پړق نه خېږي، هغې له هم پکار، هغې له هم که څوک تپوس وکړي خو آخره سره څنګه ده؟ وایي ګز جبې ده، وایي ډېره ظالمه ده او زوی راته لمسئ. نیکبختې مور ورته ووایه، وایي ډېره زیاته ښه ده. د مور په نظر ورته ګوره چې ته کور ته رالې نو بس مور سپی شوه. بعضې خلک وایي که نه، وی ښځه وکړي سړی متعلق وی خور اله او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی. یا خور او ښځه اسم نه، ښځه د خدای نعمت دی. د سړي باندې دواړه حق دي، هم پې د ښځې دی هم پې د مور دی. او په جینۍ د خواښې هم شته، سخر خدمت به هم کوي، د خواښې به هم کوي، د خاوند به هم کوي. او خواښې او سخر به دې جینۍ ته د خپلې لور په نظر ګوري. دا به کله کېږي؟ دا هله چې دا خواښې هم د شریعت نه خبرې او دا لور هم د انګور هم د شریعت نه خبرې، سیسټم به لټېږي. نو موږ شریعت نه دی ښوولی ښځو ته. بد اخلاقي دونه زیاته ده چې د حد نه. زمونږ په دې معاشره کې دا یو رواج دی چې خلک وایي بس سړی پیش او دینه پیش، او د ښځې خو دا ډیوټي ده چې ډوډۍ به پخوي، چای به پخوي، کور به جارو کوي او د میلمنو خدمت به کوي. دا زمونږ یو ناقص سوچ دی، دا غلطه خبره. مونږ د ښځو نه ویندې جوړې کړي دي، مونږ د ښځو نه د کور نوکرانې جوړې کړي دي. که لږ معمولي غلطي دي شي چای کې چیني کم او زیات دي کوتک ته ګوتې کړي،
که معمولی په ترخانه کې غوړي کم او زیاتې مالګه کم او زیاته نو ښځې له مور هم کندي او پلار هم وله کندي او جارو دا ځای ولې خیرن دی او دا ولې داسې دی هلکه خپل هم جارو راواله لږه کنه دې کور کې خو یوازې ښځه نه اوسي ته هم پکې اوسېږي دا زمونږ یو رواج دی زمانونو دې باندې ځان پوه کې عقیده چې څنګه په مونږ فرض ده په ښځو هم فرض عقیده پېژندل مونږ وایو خدای یو دی رسولان کتابونه آخرت جنت دوزخ نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر دا هغه کتاب قرآن شریف چې هغه له خدای ورکړی اخیری کتاب دا عقیده به زم لرم او ښځه به هم لري که زما په عقیده کې لږ فرق راغی خدای مکه نو زه به د ایمان نه وتم او که د ښځې په عقیده کې لږ فرق راغی اب هم د ایمان نه وتې مونځ به زم کوم ښځه به هم کوي که ما ونه که فاسق که ښځې ونه که فاسقه مونځ چې کوې نو زده کوې به که به نه زده کوې د علم نه زده کړې نه بغیر خو یو کار نه کوي دلته چې ته اسونو له نالونه وې او یا موټرو له پنچرې لګې نو چې تر څو د زده کړه نه کړې نو ته نشې کولی نو مونځ به زده کوې علم به حاصلې په روژه به ځان پوهې په زکات به ځان پوهې په حج به ځان پوهې حلال او حرام به پېژنې نو دا د سړي ډیوټي هم ده او دا د ښځې ډیوټي هم ده نو زه سړی خو به د ملا صاحب نه په بیټک ته به ورشي په لاره به ترې تپوس وکړي جمعات کې به ترې تپوس وکړي جنازه کې به تقریر واوري جمعه کې به واوري دقسې بیان له به راشي نو ښځې به څه کوي نو ښځو له ضروري دي مدرسې د جنکو مدرسې د انتهایی اهم دي چې ښځه عقیده وپېژني ښځه عمل وپېژني مونځ څه ته وایي په مونځ په طریقه کوی کې مونځ وکړي روژه څه ته وایي په روژه په څه مکروهه کېږي په څه خرابېږي چې ځان ته وساتي او چې حج په فرض دي چې وایي خو یې پېژني که نه هلته خوارانې بیا د حج او د عمرې نه بلکل نه خبر دلته پې خاوند مهربانې ښځې عمرې له به دې بوزم که خیر هم ورته خوشحاله خواره کالیم وله خرڅ کړي چې ما به بوځې عمرې نه نو چې هلته بوځي نو هېڅ نه نه خبر هسې د بیت الله نه تاویږي را تاویږي په پته نه ده پوه چې طواف څه ته وایي عمره څه ته وایي طواف کې کم عمل پکار دی او کم عمل پکې نه دی پکار په سړو کې دننه په حجر اسود زور لګوي ښځې له سړو سره جنګېدل دا خو ډېر لوی جرم او ګناه ده زورونه لګوي او په استلام کې لاسونه اوچت کړي ټولې لیچې ښکاري نو لیچې د ښځو ښکارېدل خو سخت جرم دی ګناه ده دا خو ډېر حرام دي ناروا دي او لوپټې په سر نه غورځولي ما د یو سړي مې ګوره ښځې ته لوپټه په سر کا سټه ما وی دلته جایز دي وایي خدایه ګناه په حرم کې جایز ده دا خو ګناه ده که نه ده ګناه کبیره ده خلک دې د ښځې سټ ته ګوري لیچو لاسونو ته ګوري او هغې ورته لاسونه او لیچې ښکاره کړي دي نو ګناه کبیره خو هلته ډېر لوی جرم دی ومن یرید فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم خصوصي د بیت الله متعلق الله وایي دا نه پوهېږي غریبانانې بیا پوهېول پکار دي د ښځو دین ورته ښول پکار دی شریعت ورته ښول پکار دی مونږ ښځو ته دین ونه ښو شریعت هم ورته ونه ښو د دین نه هم لرې ساتلي دي مونږ وایو دا د کور خدمتګار ټیک ته ښځه به په کور کې دننه ډیوټي کوي ستا خدمت به کوي ستا د میلمه به کوي ځای به جارو کوي دا خدمت به کوي بېشک دین به هم کوي دین د خدای حق دی استا حق دین د خدای حق لکه سړی بار را پیدا کوي نو سړی به مونځ نه کوي روژه به نه نیسي ځان به نه پوهیږي سړی بار ډیوټي کوي ښځه دننه ډیوټي کوي سړی به هم دین پېژني عمل به پې کوي ښځه به هم دین پېژني عمل به پې کوي دا خو ضروري څیزونه دي